له انګریزانو څخه د آزادۍ د بیرته اخیستلو سالار غازي امان الله خان. چې یو وخت زموږ د هیواد یو ځوان او ښکلی شهزاده و. د دې شهزاده نوم امان الله خان و. دی ډیر هوښیار او مهربانه انسان و. که څه هم د ده ژوند په دربار، قصرونو او آرامۍ کې تیر سوی و، خو دی به تل د خپل هیواد او خلکو په اړه فکرجن و. ده لیده چې د ده د ولس ژوند ډیر په غربت کې تیریږي او د ولس د بې تعلیمۍ د لاسه یې نه یوازې وطن له پرمختګه پاته و، بلکې له همدې امله په ټولنه کې خرافات هم اوج ته رسېدلي وه. د ولس له سادګۍ او بې تعلیمۍ څخه د وطن دشمنانو او په ټولنه کې نورو مضرو عناصرو ډېرې ناروا ګټې پورته کولې. ده ته معلومه وه چې تعلیم څنګه یو هیواد او ملت پر خپلو پښو دروي. ده ته څرګنده وه چې په علم څنګه د خلکو ژوندونه هوسا کیږي او څه ډول خپلو ارمانونو ته په رسېدلی سي. ده لیده چې نور اسلامي هیوادونه څنګه د تعلیم په برکت پرمختللي دي او څومره یې ژوندونه هوسا دي. دې فکرونو به تل دی ځوراوه، خو څه یې نسوی کولی. یو خو لا تر اوسه دی پاچا نه و او بل په هغه وخت کې زموږ هیواد د انګریزانو تر ولکې لاندې و. انګریزانو نه غوښتل چې افغان ولس دې تعلیم وکړي او افغانستان دې پرمختګ وکړي. کله چې د امان الله خان پلار او د وطن پاچا امیر حبیب الله خان وفات سو، نو پر ځای یې خلکو دا مهربانه شهزاده امان الله خان خپل پاچا کړ. لکه تر مخه چې مو وویل، امان الله خان له خپل هیواد افغانستان او له خپلو خلکو سره بې حده مینه درلودله. ده ته معلومه وه چې زموږ له هیواد او خلکو سره ډیره بېغوري سوې ده او د نورو هیوادونو په پرتله ډیر شاته پاته یو. نو هغه و چې دا یې وپتېله چې دی به په خپله پاچهي کې هیواد ته بیخي ډیر کار کوي او ډیر چټک به یې کوي، ځکه ده غوښتل چې په خپل ژوند کې افغانستان یو پرمختللی هیواد وویني. امان الله خان چې پاچا سو، لومړی یې انګریزانو ته داسې وویل: افغانان او افغانستان نور ستاسې تر کنټرول لاندې نسي پاته کېدلی. نن موږ خپله ازادي اعلانوو. که تاسې زموږ خپلواکي منئ نو ښه ده، کنې موږ خپله خپلواکي په توره هم اخیستلی سو. انګریزانو د تورې لاره انتخاب کړه او هغه و چې افغانان له انګریزانو سره بیا جنگ ته ووتل. دا نو د افغانانو او انګریزانو دریم جنگ و او تر 3 میاشتو جنگ وروسته انګریزانو دا جنگ هم وبایلود او په راولپنډۍ کې د افغانانو د آزادۍ معاهده امضا کړه. تر دې وروسته نو افغانستان آزاد سو او له هر هیواد سره چې یې زړه غوښت خپل روابط یې پیلولی سوای. خلکو خپل دې ګران مشر امان الله خان ته د غازي لقب ورکړ، یعنی غازي امان الله خان، او له دې سره په ولس کې محبوبیت نور هم زیات سو. غازي امان الله خان سمدستي د هیواد د رغولو او پرمخ وړلو کارونه پیل کړل. د تعلیم په برخه کې د نجونو او هلکانو مکتبونه جوړ کړل. تعلیم یې عام کړ او ولس یې تعلیم کولو ته تشویقاوه. افغان ځوانان یې د لوړو زده کړو لپاره نورو پرمختللو هیوادونو ته واستول.
کوشش یې وکړ چې وطن د هغه وخت له نورو اسلامي هیوادونو سره سیال کړي. په هیواد کې سړکان، لوی لارې او ماډرنې ودانۍ کړلې. د ریلګاډۍ او ټیلیګراف سیستمونه یې جوړ کړل. په سیمه کې له نورو هیوادونو لکه روسیه، جرمني او ترکیې سره اړیکې پیل کړې او کوشش یې وکړ چې د هیواد ملي فوج جوړ کړي. خو د انګریزانو له غازي امان الله خان څخه ښه نه راتلل. یو خو یې په دې زړه ورته ډک و چې په جنګ کې یې له ده څخه شکست خوړلی و. بل برټانویانو هیڅکله نه غوښتل چې افغانان دې آزاد وي، پرمختللي دې وي او د وطن مینه دې په زړونو کې ژوندۍ وي. په همدې خاطر و چې انګریزانو په ملایانو او روحانیونو کې څو کم ظرفه خلک پیدا کړل او د غازي امان الله خان پر ضد یې هم راوپارول او هم یې په ټول توان حمایه کړل. دغو ملایانو د انګریز سامراج په خوله د غازي امان الله خان پر ضد د کفر فتوا ورکړل او خلک یې له ده څخه متنفره کړل. په سیاسي ډګر کې یو غل او ډاکو د بچی سقاو په نامه پیدا کړ او زموږ د دې مهربانه پاچا پر ضد یې وسلوال بغاوت ته تیار کړ. بچی سقاو د انګریزانو په مرسته په وطن کې جنگونه پیل کړل. دا چې غازي امان الله خان نه غوښتل چې د واک لپاره دې د بې ګناه افغانانو وینې توی سي او وطن دې وران سي، نو یې واک د انګریز اجنټ بچی سقاو ته ورپرېښاوه او دی خپله له وطنه ووت او د ایټالیا هیواد ته یې پناه یووړه. په ایټالیا کې تر مرګه خپل هیواد هیر نه کړ او تل به یې د ارمان اوښکې پسې تویولې. د بچی سقاو له راتګ سره په هیواد کې د نجونو او هلکانو مکتبونه بند سول، لوټ او قتلونه شروع سول، د هیواد د پرمختګ کارونه ټول پر ټپه ودرول سول او وطن د تورې تیارو کندو ته وروغورځول سو. افغانانو ته د غازي امان الله خان قدر نور هم ورمعلوم سو، خو څه کوي چې وخت نور تیر و، موقع له لاسه وتلې وه او وطن بل لور ته روان کړل سوی و. خو غازي امان الله خان په تاریخ کې داسې نوم پرېښاوه چې تر څو افغانستان او افغانان وي تر هغو به خپل دا محبوب غازي او له انګریزانو څخه د بیرته ازادۍ اخیستلو سالار لمانځي او په نامه به یې ویاړ کوي. هر یو رګ یې د وجود افغان و، لوی عاشق د خپل معشوق افغانستان و، هر ساه یې د ولس د رفاه ساه وه، هر یو فکر یې تر خپل وطن قربان و. راګټلې آزادي وه له انګریزه، هم غازي و هم پاچا هم چوپان و، لوی جید علماو حمایت کا، تر دوه مخو ملایانو ټینګ ایمان و. په نامه به همیشه افغانان ویاړ کړي، د تاریخ ځلان د نوم غازي امان و.